السلام علیکم څنګه یاست جوړ یاست کړه په خیر یاست خو به جوړ یاست وخت منظر ځای کوم تر دې چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې کو سبجیکټ د شروع کول د مخ څخه به دوه خبرې باید وساته کم یو خبره رااله پر تا باندې بده ولګېدل یا یو عکس پکې راغلی یا یو دغه و یو داسې غیر مسؤلي شی و نو هغه دپاره به بخښه کوئ نو ولته داسې سبجیکټ په دې وجه باندې کوشش کوئ چې یا هیډفون استعمال کړئ یا یوازې وګورئ صحیح ده راځئ چې مخ ته ځو چې مراخصې دی ریپروډکټیو هارمون مراخصې په هغې کوم یو راخصې دی ایسټروجن نو ایسټروجن ته په بل نامه هم وایي کېږي فیمیل سیکس هارمون صحیح ده یعنی فیمیل جنسي هارمون دی ته وایي کېږي راځئ چې ډیفینیشن درته وایم بیا به ځو مخ ته انشاءالله hormone that is promotes developments or maintenance of female characteristic and sexual functions هورمونونه چې د ښځینه ځانګړتیاوې او جنسي فعالیت پراختیا او ساتنه هڅوي یعنی د دې مطلب دا دی چې کوم د دې جمله مطلب دا دی وایي چې کوم دا هورمون چې دی دا چې کوم د زنانو کوم سیکس هورمون چې یا کوم ډیولپمنټ چې د زنانو غټېدل یا په هغه کې یو بل داسې کرکټرسټیک بدلون یا یو بل داسې بدلون چې دی هغه ځانګړتیا یا بل فعالیت پراختیا جنسي پراختیا دا ټوله په دې کې درشي صحیح ده نو راځو په دې کې به اول دوې جملې په یاد وساته بیا به ځو مخ ته صحیح ده اول وار چې دی دا منتلي اوویلیشن ورته وایي او menstrual سایکل ورته وایي دا به په دې کې دا ایسټروجن کار کوي او بل دی سیکنډري سیکس کرکټرسټیک په دې کې درشي یا پیبرټي بلغت چې دی د زنانې کوم بلغت چې دی هغه هم د ایسټروجن سره تعلق لري او د ایسټروجن علاقې نو دا ټوله د دې کار دی کوم چې دی د بلغت و سیکنډري سیکس دغه چې یا منتلي اوویلیشن یا menstrual چې دی یو زنانه مرضي ته میاشتانه مرضي هم د تعلقات ډېر سره لري او هغې علاقېدو کې هم ډېر تعلقات لري اوس څنګه علاقېږي او د دې کې څو ټایپ دي څو قسم دي دا به ټوله په دې سر خلاصي سي خالي باید وساته چې د مینټیننس او ډیولپمنټ پراختیا او غټولو د زنانانو د کرکټر یا ځانګړتیا د په جسم کې چې کوم شیان دي په هغو غټېدلو فنکشن کې دی ډېر کار لري راځئ چې مخ ته ځو ولې سبجیکټ ډېر غټ دی چې ډېر اوږد نه شي صحیح ده نو نیچر د ده څه شی دی نیچر مطلب دا دی د سره څه شی دی د دننه کمپوزیشن څه شی دی د څه څه جوړ دی دا هارمون صحیح دی د ده سره چې دی دا 18 کاربن دی صحیح دی دا کنټینینګ اسټرایډ هارمون دی ته وایي کېږي اسټرایډ هارمون دی ته ولې وایي کېږي د مخ ته بیا سر په خلاصېږي صحیح دی راځو چې ګوره ایسټروجن څو ټایپ لري څو قسم لري صحیح ده There are 3 types of estrogen یعنی 3 ټایپ لري اول دی ایسټرون د E1 په نامه دی دوم دی ایسټرادیول په نامه باندې دی چې E2 ورته وایي کېږي بل دی ایسټرال 3 په نامه دی یعنی E3 په نامه باندې دا 3 نمانده د سره دي صحیح ده راځو چې مخ ته کوو ایسټرون څه کار کوي صحیح ده هغه کنټینیو ټو میډ افټر مینوپیز یعنی دا د مینوپیز وروسته جوړېدو کې ته دوام ورکوي یعنی دی څه وایي د دې جملې مطلب دا دی چې کله دا کنټینیو شي د هغه وخت جوړېږي دا ایسټرون چې دی دا کوم د ایسټروجن ټایپ چې دی دا ایسټرون هغه وخت جوړېږي کله چې د زنانې هارمونل لیول بند شي د ریپروډکټیو هارمونل لیول چې بند شي هغه څه وخت بندېږي کله چې زنان د 450 یا داسې 45 سنو اولاد نور نه کېږي نو دا بیا ایسټرون په هغه وخت کې ریلیز کېږي صحیح ده دا په هغه وخت کې راځو چې اوس ایسټراډیول چې دی دا E2 دا ډېر مهم دی صحیح ده mainly female hormones produced throughout life importance of breast reproductive organ or development maintenance دی ته وایي کېږي ډیولپمنټ چې دی اصلي ښځینه هورمونونه چې د ټولو ژوند په اوږدو کې د تولید او د سینې د تناسلي ارګانونو د وده لپاره مهم دی یعنی دی څه وایي دا اسټراډیول چې دی دا ډېر تر ګردو زیات مهم دغه دی ایسټروجن کې چې دی په دا 3 ټایپ کې تقریبا ایسټروجن خپله په دغه ایسټراډیول په نامه یادېږي یا د خپل دا E2 چې دی دا ډېر مهم دی په دې ټولو کې دا ټول مهم دی تقریبا دا ایج د دې ایج دونه نه معلومېږي چې دا څه وخت به نه راځي لیکن دا تر ګردو زیات ایسټراډیول که په ټسټ کې هم ایسټراډیول کېږي که دغسې نور معلومات کوي ایسټراډیول په دې وجه مهم دی چې دا په فیمیل کې چې دی پروډیوسي امپورټنټ لایف یعنی امپورټنټ هغه شیان
دغه کې درته لکه برست غټول، د سینې غټول، ریپروډکټیو ارګانز کوم چې موږ د جوړېدو د تولیدېدو کوم چې ارګانز دي او ځای چې دي د هغو جوړېدلو کې دی مهم رول لري او د هغو په غټېدلو کې هم دی مهم رول لري. دی خپله جوړي د اسټرول. اوس راځو اسټرول چې دی E3 چې دی دا انکریز کېږي ډیورینګ پرګنسي په وخت کې د امیدوارۍ په جریان کې دا زیاتوي. نو دی وایي دا E3 چې دی دا هغه وخت زیاتېږي یا هغه وخت په دا جسم کې راځي چې کله پرګننسي روانوي، یعنې دا کوچنی جوړ شي، دا کوچنی جوړوالی یا امید لري یا کوچنی په نس کې لري، هغه وخت دا زیاتېږي. اوس مخته ځو. د دې پروډکشن چې کېږي mainly produce from ovaries in females، یعنې دا تقریبا د زنانو په هګیو کې جوړېږي، کوم تخمدان چې ورته وایي په هغه تخم کې جوړېږي. دا کوم هارمون چې دی د اسټروجن دا 3 ټایپ چې دی دا تقریبا په دې کې جوړېږي په لږ مقدار کې in small amount also produced from adrenal gland cortex both male and female. دا په میل کې هم شته، صحیح په دې کې خبره په یاد وساته. ولې دا کډني د وجه کارټیکس د وجه څخه په میل کې هم راځي، فیمیل کې هم راځي. میل کې صرف ټیسټوسټرون هارمون پروډیوس کیږي، فیمیل کې ډېر کار کوي. هغه مخته زه درښکاره کوم چې دی نو فیمیل او میل دواړه کې پروډیوس کیږي. هغه کوم ځای کې پروډیوس کیږي؟ اډرینل ګلینډز بیا خپله د پښتورګو پر سر باندې یو غدود دی، په هغه کې بیا یو قسم سټرکچر جوړ دی، یو قسم شکل جوړ دی. دننه شکل ته وایي کېږي میډولا او لوړ شکل ته وایي کېږي کارټیکس. نو کارټیکس چې دی دا کارټیکس جوړېږي د په لږ مقدار کارټیکس هم جوړېږي او دا زه په عکسو کې هم درښکاره کوم په هر عکس کې چې دا اوځای کې دا شی جوړېږي، په دا اوځای کې دا جوړېږي او فیټ سیلز هم جوړېږي. فیټ سیل نه دی، فیټ سیل هم جوړېږي. ادو مخته دې ته ولې سټراید وایي کېږي؟ په دې وجه سټراید وایي کېږي چې دا چې دی د کارټیکس څخه جوړېږي، هلته ټول تقریبا سټراید هارمون جوړېږي په دې وجه باندې. ازو دا کارټیکس میډولا او دا په دې باندې بیا په بعد کې ویډیو راځي چې اوس په سبجیکټ باندې چې ډېر کنفیوز نه شي چې دا قیمت سوی او خپله دې بیا په ډېر کنفیوژن پیدا نه کړي. ازو چې مخصوص اکشن اف اسټروجن اکشن دی څنګه کار کوي؟ اول دی اون ریپروډکټیو سیستم باندې کار کوي، یعنی ریپروډکټیو سیستم ډېر افیکټ کوي، ډېر مختلف کوي سره. په دې وجه باندې ریپروډکټیو مطلب تولید سیستم چې دی په هغه باندې ډېر فرق کوي، کوچنی پیدا کېدل یا بالغت کېدل یا دغه بالغ کېږي یا هغه میسترل میاشتانه مریضي کې ډېر فرق کوي. راځي اول ګورو افیکټ اون ویجینا کوي. ویجینا چې ده چې شته دا باید تاسو ته معلوم وي په اناټومي کې، دی په داسې کې عکس کې هم درښکاره کوم باید تاسو ته په اناټومي کې معلوم وي. دی د هغه سایز غټي، نو سایز په دې غټي چې هلته کوچنی جوړ شي یا د هغه دپاره سم ترتیب برابر شي، میسټرل سایکل سم وشي. وال آف ویجینا کې چینجز راځي، کازز چینجز ان ویجینل اپیتیلیوم فرام کیوبیډل شیپ انټو اسټریټیفاید شیپ ته وایي، یعنې دا داسې په یو شیپ کې بدلېږي. دا وایي کیوبل شیپ یې راوړي په اسټریټیفاید شیپ باندې بدلېږي. دا عکس کې وینئ یو ځینې کم دی یو ځینې زیات دي. دا زه اوس مخته درشم دا ولې دی بدلېږي. شوبل more resistant to infection، دا په دې وجه بدلی چې هغه ریزسټنس شي، انفیکشن کار په نه کوي، هلته کوچنی چې جوړېږي دا کوچني ته نور تاوان ونه رسېږي. اوس its deposit glycogen store glucose in vagina. د څه سمه کې دا اسټروجن چې دی دا د ګلوکوز سټور کې په کوم ځای کې یعنی په ویجینا کې سټور کې محفوظه کې. دا اوس دا بیا مخته بل څوک د دې څخه کار اخلي دا ګلوکوز، نو دی هلته ډیپوزیټ کې وروایستي دا ویجینا ته ګلوکوز. نو بیا څه چم کېږي مخته د بکټریا ان ویجینا کالډ لیکټوباسیلا which is convert glycogen into lactic acid does یعنی میک ویجنل پی ایچ اسیډیک، یعنی دا یو قسم بکټریا بیا راولاړېږي په ویجینا کې شته. ویجینا کې بیا خپل یو قسم بکټریا ده هغه ته وایي کېږي لیکټوباسیلا، هغه راولاړېږي بدلوي دا ګلایکوجن په لیکټو اسید باندې.
بیا څه چم کې دا هغه وجنل کې اسیډیک ماحول پیدا شي. وجنل کې چې کوم اسیډیک ماحول پیدا شي نو بیا دا ځینې بکټریا یا ځینې میکروب یا ځینې داسې تاواني شی چې هغه بیا تاوان نشي رسولی، یا کوچني څه تاوان نشي رسولی، یا ده ته تاوان نشي رسولی. او دا ویډیو چې ده دا چې ته یې پله دغه وګورې زما د menstrual cycle او اورین cycle بیا دې په دې ښه سر خلاصېږي. سیده زه مخته ځو. effect on external genitalia چې ورته وایي پر دې برخه راځي. هغه پر کومو شیانو باندې برخه راځي په دا عکس کې هم درته ښکاره کوم چې external genitalia څه ده او نور شیانو کې چې د افیکټ کوي هغه باندې هم درته ښکاره کوم. it causes increase in the size of labia minora اور سلټورا یا کلټیرا په نامه چې ده is deposit fat in monas بیبس ورته وایي کېږي او لیبیا ورته کېږي مجورا ورته وایي کېږي. دا شیان چې دي دا په عکس کې هم درښکاره کوم او دغسې هم برابري سر باید په خلاص اناټومي باندې باید سره خلاص بیا په دې شیان څخه خپله سره خلاصېږي. نو دی دا شیان انکریزي غټوي یې سره هلته چې دی غټ نه شي نو کوچنی پکې ځایېږي نه. او فیټ راستي فیټ راستي په دې وجه باندې چې هلته هغه د دې فیټ څخه کار واخلي یا یو منرل واخلي او غذا ځینې واخلي دا کوچنی بیا سم راشي. بل دی چې کې افیکټ کوي کراویکس ورته وایي کېږي. کراویکس چې دی بیا د لاندې پارشن دی یوټرس ایریا د پر یوټرس باندې دا کوچني دیوال ته کراویکس ورته یا سرویکس په نامه باندې ورته وایي کېږي. تقریبا سرویکس دې ته وایي کېږي. نو دا سرویکس از د لور پورشن آف یوټرس یعنې دا یوټرس کې یو وال دی دیوال دی هغه در ښکاره کوي د هغو بدلېدل په هغه کې فرق راتلل. اټس انکریز دی سایز آف یعنې هغه په سایز کې بدلېږي غټېږي. سیده اټس انکریز دی الکلین پی ایچ الکلین پی ایچ دا هغه کیسه شول. دا جمله ده نور نه ته مخته ترځو. افیکټ آن یوټرس یعنې پر یوټرس برخه راځي. سیده اټس انکریز دی سایز آف یوټرس یعنې یوټرس سره غټېږي چې هلته کوچنی خپله غټېږي برخه بیا ونه کړي یا نور داسې مسله جوړه نه کړي. سیده افیکټ آن فیلوپین ټیوب افیکټ کوي په فیلوپین ټیوب کې هغه څه وخت فرق کوي یا افیکټ کوي یا کومک ورسره کوي. ان د ټیوب اټس هیلپ ان د فرټیلایزیشن یعنې په هغې تخمولو کې تخم کولو کې یا یعنې تخم دان کې یعنې هغې چې کله ته تخمي کوې په هغه کې دی کومک هم درسره کوي. په کوم ځای کې په فیلوپین ټیوب کې. فیلوپین ټیوب دا په عکس کې درښکاره کومه نو به ځو مخته. اوس زه په دې باندې اناټومي نه درښیم دا ویډیو بیخي اوږدېږي. افیکټ آن اوریز کې اوریز باندې افیکټ کوي پر هغې افیکټ کوي هغه څنګه کوي. اټس انهبیټس FSH انهبیټس LH does inhibits ovulations یعنې دې څه چم کې FSH راکشي جذبوي چې په هغې کې چې هغه بیا خپل کار وکړي اور LH دغه کې چې هغه بیا خپل جذبې کې خپل کار کوي چې هغه اوولیشن کې هغې لکې هغې ریلیز کې هلته کار کوي. also was effect on secondary sexual characteristics چې ورته وایي یعنې په ده باندې به اوس باز کوو چې سیکنډري بیا چې شته ده هغه افیکټ آن برسټ کوي. پر برسټ باندې فرق کوي یعنې پر تیو باندې فرق کوي یا تیغ غټوي سره هغه څنګه غټوي. اټس کازز ډیفوزیټ یعنې ډیفوزیشن چې ورته وایي کېږي آف فیټ اینډ برسټ ډز انکریز دی سایز آف برسټ یعنې دې سیسټم کې هلته فیټ ډیپوزیټ کې راستي هلته دا برسټ راستي چې هغه هلته بیا ګلینډ سره جوړ کړي دا غټ شي لږ چربي پکې راشي لږ داسې پنډ راشي نو په سایز کې چې غټ شي هغه هم د اسټروجن کار دی چې هلته ښایستهوالي پکې راشي. سیده افیکټ آن سکین اټس میک سکین سموتھلی اینڈ سافټلی دی پر پوستکو باندې ډېر فرق کوي ښایستهوالي ورشي زنانو ته اور په پوستکي ورسموي سموتھي سافټي نرمي برابري سره. افیکټ آن وایس وایس باندې ډېر فرق کوي. د زنانو وایس جلا دی. وایس مطلب دا د اواز زموږ نارینه و اواز لږ داسې پنډ دی د هغو د لږ داسې نری وي پر دا باندې فرق کوي. بلوغت باندې فرق کوي. سیده افیکټ آن سکلیټن باندې کوي. سکلیټن فرق کوي دا مخ داسې ګردوالی راولي. سیده سکلیټن چې کوم دا ډوکو دغې چې other effect on proteins metabolism پر پروټین میټابولیزم باندې افیکټ کوي. افیکټ کوي فیټس کې میټابولیزم باندې کوي د فیټس کم دغه د پراغو باندې فرق کوي. افیکټ آن menstrual cycle باندې کوي. menstrual میاشتانه سایکل چې دی پراغو باندې فرق کوي. دا افیکټ آن واټر الکترولایټ باندې فرق کوي چې کوم اوبه یا الکترولایټ زموږ د جسم کم منرل دی پراغو فرق کوي. افیکټ آن میک بیبي
یعنې کوچنی په جوړېدلو باندې هم دی فرق کوي. دا اسټروجن ټوله په دې شیانو باندې فرق کوي یا انفکشن دی. اوس راځو چې د ده نارمل رینج څو دی. زموږ په جسم کې د ده نارمل رینج څو دی. که اوس راواخلې دا نور دونه خاص نه پشکې راځي، هغه په ټوټل په حساب کې راځي. اسټروجن ټوټل ټیسټ کېږي یا استراډیول په نامه باندې کېږي. استراډیول چې دی دا بیخي ډېر کېږي، بس د هغه ټیسټ تقریبا په ټولو کې د هغه ټیسټ کېږي. استراډیول چې دی هغه ارلي فولیکولر چې دی په هغه کې د دې سوینې چې بیا در 100 پیکوګرام ملي لیټر پورې دی، او لیټن فولیکولر فیز چې دی په هغه کې د 100 سوینې چې بیا د 400 پورې دی، او لیټل چې دی فیز چې دی هغه 50 سوینې چې بیا د 1.5 پورې پیکوګرام پر ملي لیټر پورې دی. پوسټ مینوپیزل چې دی هغه د 2 سوینې چې بیا د 21 پورې پیکوګرام پر ملي لیټر پورې دی. دا فیز مطلب چې دا وقفې دی. دا چې دلته اورین سایکل وګورئ، په دې بیا خپله سر خلاصېږي. په داخله کې زه درښکاره کوم دا خپل وقفې لري چې کوچنی جوړېږي یو وقفه وي، چې کوچنی جوړ شو د هغه بعد بیا بله وقفه وي، یاګۍ چې ایله سو د هغه بیا خپله وقفه ده، دا بیا بل وقفه لري. سیده اوس راځو اسټروجن ټوټل مطلب دا دی چې درې سره پشکې راځي. سیده فولیکولر د وینې چې هغه د 80 سوینې چې بیا د 200 پورې دی. لیټل فیز چې دی هغه د 180 سوینې چې د 400 پورې دی. پوسټ مینوپیزل چې دی هغه د 10 پورې دی. لیټل فیز هغه فیز دی چې کله د هګۍ ریلیز شول راورسېدل د یوټرس پورې راورسېدل، نو دا وخت کې د اسټروجن ډېر رول دی. ولې هلته دی هغه دیوال سموي، هغه لیر کښته کوي، ورسره برابروي، چینجز راوړي پشکې چې دا سم کړي، پورته کړي، کمې کړي، ورزیاتې کړي، منرل دا کوچني ته ورکړي، نه ورکړي، دا ټوله په دې کې دي. اوس ګورو چې دا په کم ډیزیز کې انکریز کېږي او په کومه جوړې کې کښته کېږي. سیده یعنې پورته کول او کښته کېدل په کم کې کېږي. سیده انکریز لیول estradiol E2 or estrone E1 are seen in early precocious puberty. یعنې د وختي طور په چې کوم زنانه وختي خپل در وخت څخه وختي بالغه چې په هغه وخت کې دا دوه هارمون پورته کېږي. سیده نو بل چیز کې ټیومر کېدای شي، سرطان چې ورته وایي کېږي، د کوم یو ده د اوري د هګۍ سرطان کېدای شي، یا اډرنل ګلینډ کې مسله یا سرطان یي، ټیومر چې ورته وایي ټیومر آف ټیسټیکل کېدای شي، یا د خیو کوم کینسر کېدای شي د هغه د وجې پورته کېږي، یا هایپرتایراډیزم وي یعنې د تایراید پورته کېدل د وجه هم دا مسله پیښیږي سړي ته. سایروسیز یعنې کم جړجړی چې یا د هغوی د اینې مسله د هغه د وجه هم دا پورته کېږي. راځو اوس ګورو ډیکریز کنډیشنز یعنې کم کښته حالات چې ورته وایي کېږي. ډیکریز لیول ان سینس ټرینر سینډروم. ټرینر سینډروم یو جینیټیک سینډروم دی، یعنې وراثي مسله د مور څخه پیښیږي، هغه د زنانو یو کټ پاته سي یا بل مسله یي په هغه وجه کې دې ته وایي کېږي ټرینر. په دې باندې بیا ویډیو راځي. هایپوپیچوټریټیزم کېدای شي، یعنې پچوټري کې مسله کېدای شي، کوم چې مین پچوټري ګلینډ دی په هغه کې مسله کېدای شي، یا پولیسایټیک اورین سینډروم کېدای شي، یا د هګۍ یو مسله کېدای شي، یا سټین لیوټل سینډروم کېدای شي، یا ایکسټریم انډورنس ایکسرسایز د وجه کېدای شي، یعنې د ایکسرسایز ډېر کړي د دې وجه څخه دا کېږي. او د دې ټیسټ ډېر اسانه دی، په ډېر اسان طریقه باندې کېږي. که دې ځان ته معلوموئ یا تصیب کوئ، هغه داسې کېږي چې ته به دغه وکړې 200 مایکرون سیرم راواخلې. په دا ویډیو کې هم درښکاره کوم 200 مایکرون سیرم به راخلې د جل کې به جل ټیوب کې. سیده سیرم دې راواخلې، دا به مینیوډاز فاین کیر په دې ټولو ماشینانو کې کېږي. زه دا ماشینان درښکاره کوم، مایکروما کې هم کېږي. د فاین کیر یو کوچنی اګزامپل ما راخځې دی، نو دا چارټ دی، د چارټ مخ ته بیا ځو. سیده او دا مینیوډاز چې دی خپل یو ورځې لري، خپل یو انکیوبیشن ورځې لري، خپل یو ترتیب لري. نو هغه بیا څه چمکي د چشم 200 مایکرون چې دې ته واچوي، دا کټ بیا ورپورته کړه دې ماشین ته، ماشین بیا خپل ټوله ریزلټ درسي چې دا اټو سیسټم دی. دا دې پر دې ماشین باندې بیا د ویډیو درښکاره کوم. سیده چې دا څنګه 200 مایکرون ورکېږي او ترتیب ولري. سیده او کوم ویډیو خوښ شوي د سره شیر کړئ، لایک وکړئ. ویډیو خو ډېر اوږد شو، خیر بیا هم کوشش کوئ چې بل ته فایده